بسم الله الرحمن الرحیم. موږ پرون په یو موضوع باندې بحث وکړ، په هغو کې ورته ویلې چې موږ مختلفو کسانو ته راپور ورکوو. کله خپل آمر ته راپور ورکوو، کله د آمر نه پورته رئیس ته راپور ورکوو، کله د رئیس نه پورته ډونر ته راپور ورکوو. موږ چې ډونر ته راپور ورکوو، موږ ډونر ته د پروژې په اړه باندې غږیږو چې پروژه کوم حالت ته رسېدلې ده، د پروژې فیصدي ورښیو. هغو ته د ډبلیو بي اس فیصدي نه ورښیي چې ډبلیو بي اس کوم ځای کې دی. خو کله چې رئیس ته تماس نیسو، رئیس ته بیا ډبلیو بي اسونه هر ډبلیو بي اس مثلا ورته وي چې فاونډیشن یا تهداب کار 2 ځای ته رسېدلی دی، د سوپرسټرکچر کار 2 ځای ته رسېدلی دی، د سلابو کار دلته رسېدلی دی. په 2 قسمت کې ورته دا راپور ورکړو. او بل پروجیکټ منیجر ته راپور وکړو. پروجیکټ منیجر ته چې راپور وکړو، هغو ته فعالیت په فعالیت راپور وکړو چې دغه فعالیت په دغه ځای کې دغه قسمت ته رسېدلی دی. مثلا اکسکیویشن روان دی، په اکسکیویشن کې اکسکیویشن شاید 10% شوی وي، د فعالیت معلومات ورته ورکوو. نو بناً موږ کله داسې حالت پیښیږي چې د خپل رئیس دپاره چې راپور ورکوو چې هغه پروژه کې ډېر دخیل نه دی، ولې موږ مسؤلیت لرو چې هغو ته راپور ورکوو. په دو صورت کې موږ ډبلیو بي اسو ته یو لاند سکیجول جوړو، ډبلیو بي اسو ته خپله فیصدي ورکوو څو وکولی شي هغه شخص په دو باندې پوه کړو چې کار چیرته رسېدلی. د دو په خاطر باندې چې دا کار وشي، موږ تاسې په دغه پروجیکټ ډیټیل لاندې راځو. دلته ورته وي چې ډبلیو بي اس مایلستون. ډبلیو بي اس مایلستون اوس مثلا د دغه اول ډبلیو بي اس لپاره موږ مایلستون معرفي کوو. په اول ډبلیو بي اس کې راځو، ورته وي چې اډ هم چې ورته ویلې فکر وکړئ چې اولنی مایلستون چې دلته په هغه دی، اولنی مایلستون چې موږ د دو ډبلیو بي اس ته معرفي کوو 10% ډیزاین دی. په 10% ډیزاین کې ډیزاین مختلف بخشونه لري. یو بخش د ډیزاین هغه بخش دی، د سټرکچر بخش دی، د الکتریکل دی، میکانیک دی. دا دی دا چې اوس موږ وی چې 10% ډیزاین وشوه. 10% ډیزاین کې اوس هر بخش جدا جدا ورته ورسو چې په دو بخش کې څومره کار شوی دی، دا بخش کې څومره کار شوی دی، هر یوه ته یوه فیصدي تعینوو. نو په دو خاطر باندې مثلا اول دپاره اول یو مایلستون دی، فکر وکړئ چې دا په بخش د سټرکچر شو. بیا ورته وي چې اډ ورته دا فکر وکړئ چې دا بخش د میکانیکل شو، دلته نوم ورته لیکئ. دریم چې ورته اضافه کوئ، دو ته هم لیکو چې مثلا دا بخش د ارکیټیکچر دی. څلورم بخش چې ورته اضافه کوئ، فکر کوئ چې دا یو بل بخش دی، دو میکانیک بخش دی. دا چې کله راغلل دلته تاسو وګورئ په دغه ځای کې ویټ لیکل شوي دي. په ویټ کې دا وزندهي ده. په دو وزندهۍ کې ګوره، اوس موږ د ټولو وزنونه یو شی دي. دا وزن کېدلی شي یا په قیمت وي، دا وزن کېدلی شي یا په ډیوریشن وي. که په قیمت وي موږ ورته وایو چې ګوره ټول یو دی، یعنې ټوله یوه برخه اخلي. دا معنا چې دا 25% دا دی، 25 دا دی، 25 دا دی، 25 دا دی. اما که یو دانه دو دوه برخې واخلي، دوه برخې یعنې بودیجه پرې ورزیاته وي، هغه اضافي بودیجه یې بیا په دو ځای کې ورته وي چې مثلا دو ته وي چې دا 2 سهم اخلي. اوس ګورئ ورته مناسبانو، که موږ دلته راشو په دو باندې کلیک وکړو، ورته وي په دغه قسمت د کمپلیټ باندې کلیک وکړو چې دغه بخش دغه ډیزاین تکمیل شوی دی. دا چې تکمیل شو په دو قسمت کې موږ ته قیمت راکړه چې ډیزاین د موږ 60% تکمیل شوی، یعنې 10% ډیزاین د موږ 60% تکمیل شوی. یا راشو دا بل بخش هم تکمیل شوی وي، دلته ګورو ورته هغه ډیزاین څو ته ورسېده، 80% ته ورسېده، ځکه هغه 2 چنده خپل هغه فیصدي ویټیج 2 و. او دلته که راشو دا بل هم ورته ونیسو چې دا څو فیصد شوی دی، هلته موږ ته معلوم شول چې دا کار د موږ 80% شوی دی. او بالاخره دا هم چې خلاص شي، دلته ورته موږ ته راښیي چې تاسو کار 100% کې شوی دی. عین شکل انجینر صاحبان، عین موضوع په ټولو بخشو کې کله داسې حالت رسي چې تاسو د یوه ډبلیو بي اس لپاره تاسو ډبلیو بي اس مایلستونونه تعینوئ. کله چې د ډبلیو بي اس مایلستونونه تعین شول، تاسو ته هماغه ډبلیو بي اس درښیي چې ډبلیو بي اس څو فیصده خپله ډبلیو بي اس تکمیل شوی دی. هغه په دغه قسمت نه یې تکمیلولی شو او تکمیل دلته ښودلی شو.